یوه لاره مې مزل کوه چې ستړی شومه په یوه لاره مې مزل کوه چې ستړی شومه د یوې ګورې ونې سوري ته د میله لاړم په یوه لاره مې مزل کوه چې ستړی شومه د یوې ګورې ونې سوري ته د میله لاړم یو ساعت ناست وم چې خوله را باندې وچه شوله یو ساعت ناست وم چې خوله را باندې وچه شوله او خیال مې وکړ یو ملنګ د ونې خواله راغی یو ساعت ناست وم چې خوله را باندې وچه شوله او خیال مې وکړ یو ملنګ د ونې خواله راغی سلام مې یې واچو نږدې مې خوا کې کېناستلو سلام مې وکړه او نږدې مې خوا کې کېناستلو د خپل کچکول نه تصویر ما له راواخیستلو سلام مې وکړه او نږدې مې خوا کې کېناستلو د خپل کچکول نه تصویر ما له راواخیستلو راته یې غلې غوندې وویل دا خو نه پېژنې خپل کچکول نه تصویر مال راواخیستلو راته یې غلې غوندې وویل دا خو نه پېژنې ما ورته وویل ملنګه دا خو پېژنم خو ته د ښځې تصویران ځان سره څنګه ساتې ملنګ څه لږ غوندې مسکۍ شو د مسکا نه وروستو ما ورته وویل ملنګه دا خو پېژنم خو ته د ښځو تصویران ځان سره څنګه ساتې ملنګ څه لږ غوندې مسکۍ شو د مسکا نه وروستو د خپل کچکول نه یې بل خط او تصویر ماله راکړه راته یې وویل چې په دې باندې به هم حیران شي ملنګ څه لږ غوندې مسکۍ شو د مسکا نه وروستو د خپل کچکول نه یې بل خط تصویر راواخیستلو راته یې وویل چې په دې باندې به هم حیران شي په دوه پرلانګه فاصله کې یو جومات ښکارېده په اشاره یې راته وښود چې هغه وینې که نه په دوه پرلانګه فاصله کې یو جومات ښکارېده په اشاره یې راته ووی هغه وینې که نه دغه جومات سره په خوا کې یو کوڅه تلې ده و د هغې دغه جومات سره په خوا کې یو کوڅه تلې ده و یوه ښځه د هغې کوڅې تر څنګ ولاړه ته یې لیدلې وې او ستا په لور یې ډېر درکتل په سپین کاغذ یې څه لیکل کول کتل مې ورته زه را روان وم چې راجوخ شوم نو اواز یې وکړ ملنګه لږ غوندې سارښځه یو سوال کومه او ستا په نوم باندې یې دا امانتونه راکړه په اشاره یې راته وښودې او یې ویل د خدای دپاره چې لږ دا هغه سړي له ورکړه هغه تصویر زما تصویر و خو ما نه پېژنده ځکه چې دا زما د 10 کالو زوړ تصویر و هغه تصویر زما تصویر خو ما نه پېژنده ځکه چې دا زما د 10 کالو زوړ تصویر و چې ښې مې سترګې په هغې
تصویر ورخه کړلی چې ښې مې سترګې په هغې تصویر ورخه کړلی نو زه یې 30 کلونه تېرې زندګۍ ته بوتلم. هغه د خاورو خړ کورونه پکې هم ولاړ وو چې ښې مې سترګې په هغې تصویر ورخه کړلی نو زه یې 30 کلونه تېرې زندګۍ ته بوتلم. هغه د خاورو خړ کورونه پکې هم ښکارېدل. هغه د خاورو خړ کورونه پکې هم ښکارېدل. د ګلالۍ پټې هم په دیوالو پرتې وې. دا خو تصویر و چې په خط مې نظر واچولو نو د سلام نه پس یې دا پکې لیکلي وو چې زه نن د پولیو د ورکرې په نوم ستاسو کور ته درننوتې وم خو ته مې پکې ونه لیدې. ستا د بچو نه مخې ډېرې پپې واغېستلې. درته قسم خورم چې ستا مینه مې پې ماته شوله. ما چې په هغه چا نظر واچوه څوک چې زما په رقیبانو کې وو. نو خپل ضمیر اجازت نه راکوه. زه اخلاقو ته حیرانه شوم او خپل ضمیر اجازت نه راکوه. ما په اخلاقو باندې خپله مینه وبایلله. زه د اخلاقو مالکانو ته سلام کوم. ستا د نظر سوري له ډېر په تندکونو راغلم. په غنو راغلم جانانه په ورونو راغلم. د وخت ښکاریانو راکې توان د الوت پرېښې نه دی. د زلفو بڼ ته دې په ماتو وزرونو راغلم. زمانه ورکه یاره چا راته ښودلې نه یې. زه ستا تر څنګه ستا د پلونو په خاپونو راغلم. د ښکلو ښار دی خو د مینې معیار نه پېژني. تږې ترې لاړمه که تږې په سیندونو راغلم. د ښکلو ښار دی خو د مینې معیار نه پېژني. تږې ترې لاړمه که تږې په سیندونو راغلم. د پښتونخوا راډیو قدرمنو السلام علیکم. غږ دی د پښتونخوا راډیو 92.2 پېښور او ستاسو کوربه شاهد شاهد تاسو ته په زمزمې پروګرام کې وړاندې کوي د مینې او خلوص نه ډک سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. په دغه هیله چې خوشحاله به یې تېره هفته به مو ډېره ښه تېره شوې وي، د ډېرو خوشحالو سره به تېره شوې وي. الله دې وکړي چې ستاسو د ژوند راتلونکي وختونه، راتلونکي ګړی هم ښکلې، حسینې او ډېرې مزېدارې ستاسو د نیکو خواهشاتو نه هم بالاتر او ښې تېرې شي. قدرمنو بلکل زمزمې پروګرام ستاسو دپاره په دې خپرولو کوشش کوو چې ستاسو دپاره پکې منظوم پیغامونه، کلامونه، رنګونه، رڼاګانې او ښکلاګانې راوړو. هر وخت مو کوشش کړی دی چې په دغه پروګرام ستاسو زړونه وګټو. الله دې وکړي چې په ننني پروګرام کې هم داسې څه وي چې ستاسو جذبات، ستاسو احساسات مجروح نه شي او بلکې نور هم د دې پروګرام په اړه ښکلي شي او زړه راښکوني شي. قدرمنو بلکل په دې پروګرام کې زه یوازې نه یم، زما ګران ملګري، زما ورور باسین خان ممن زما غږ تر تاسو پورې نیغ په نیغه در رسوي.
او تاسو ډېرې مینې تر ما پورې را رسوي. نو ډېره زیاته مننه ورته وایم چې په دې خاموشه ساعتونو کې زمونږ او ملګرتیا کوي او په دغه مینه کې د زنځیر کردار ادا کوي، د زنځیر د یوې کړۍ. نو بالکل د خپلو ملګرو دپاره به د خپل ټلیفون شمیره هم ور یادوم. د هغه ملګرو دپاره کوم ملګري چې زمونږ غږ په اولني ځل اوري یا زمونږ پروګرام ته راتلل غواړي، نو زمونږ ډېر اسان نمبر دی 921419 921419 921419 او قدرمنو هغه ملګري چې د پېښور نه بهر دي یا د خپل سلفون نه رابطه کوي نو 091 دغه زمونږ د پېښور سیمایز کوډ دی، دینه بغیر به رابطه نه کېږي، دغه به سره ډایل کوي. او قدرمنو د فیسبوک د لارې هم دا وخت مونږ ملګري ګوري چې کوم ملګري زمونږ سره دي او مونږ ګوري مونږ اوري د هغې هم ډېره زیاته مننه کوو. او دغه خبره به خپلو مینوالو ته او کوم خپلو اورېدونکو ته خپلو لیکوالو ته چې کوم ملګري زمونږ سره په تېرو پروګرامونو کې راغلي 2 پروګرامونو کې هغې دې نه راځي نو ملګرو دې موقع ورکړي. او قدرمنو چې کوم زمونږ شاعران ملګري نه دي انتخاب کلام دې نه راوړي هغې دې په خاموشۍ سره پروګرام واوري. او دغه کوم نظم چې مې ستاسو دپاره شریک کړو دغه زمونږ د یو ډېر ښه ملګري تکړه ملګري جاوید نادان نظم و. کله کله د هغې نظم زه تر تاسو پورې راوړم په پروګرام کې. نو د جاوید نادان نظم و چې د باجوړ سره تعلق ساتي او دغه یو نظم یې ما له راکړی و. ډېره زیاته مننه ورته وایم چې ما پورې دغه نظم راورسېده، ما د تاسو سره شریک کړو. د دغه نظم عنوان و اخلاق او غوښتل مې چې ستاسو نظر یې کړم. او قدرمنو د پروګرام په دې برخه کې زه چاربیته هم تاسو سره شریکوم. کوشش کوم چې زما سره د کوم ملګري چاربیته ده چې هغه ستاسو نظر کړم. الله دې وکړي چې تر تاسو پورې صحیح دا چاربیته راورسوي. د دغه چاربیتې لیکوال شاعر چې کوم دی نو هغه محمد نثار دی او د نوښار سره تعلق ساتي. نو محمد نثار صاحب چاربیته ده هغه وایي چې ستا یادونه مې ورېږي په ځیګر دم په دم، ستا یادونه مې ورېږي په ځیګر دم په دم، نم بهېږي مې دلبره د بصر دم په دم. قدرمنو بالکل دغه کوشش کوو چې مونږ د چاربیتو نوې آهنګونه چې څومره قسمونه دي چې مونږ دغه قسمونه تاسو ته وښایو نو دا هم یو قسم دی، یو اقسام دي د چاربیتې په دغه اقسامو کې یو قسم دی. ستا یادونه مې ورېږي په ځیګر دم په دم، نم بهېږي مې دلبره د بصر دم په دم. نم بهېږي مې دلبره د بصر دم په دم. نم د سترګو مې نیولې د زړه لار په رو رو، نم د سترګو مې نیولې د زړه لار په رو رو، جدایه کې د ستی شم مې نگار په رو رو. نم د سترګو مې نیولې د زړه لار په رو رو، جدایه کې د ستی شم مې نگار په رو رو، خوشحالی نه مې ضمیر وکړه انکار په رو رو. غمازان زما په غم کوي اختر دم په دم، غمازان زما په غم کوي اختر دم په دم، نم بهېږي مې دلبره د بصر دم په دم. ستا یادونه مې ورېږي په ځیګر دم په دم، نم بهېږي مې دلبره د بصر دم په دم. غمازان زما په حال کوي خفګان وینم وینم، غمازان زما په حال کوي خفګان وینم، غمازان مې خوشحالیږي په خفګان وینم وینم، غمازان مې خوشحالیږي په خفګان وینم وینم، هر طرف ته یې جوړ کړی د زندان وینم وینم،
په ولکه کې د دشمنو اشکان وینم وینم. خوشحالیږي غمازان مې په خفګان وینم وینم. هر طرف ته یې جوړ کړی د زندان وینم وینم. په ولکه کې د دشمنو اشکان وینم وینم. حمایت یې مناسب کوي اکثر دم په دم. حمایت یې مناسب کوي اکثر دم په دم. نن بهیږي مې دلبره د بسر دم په دم. ستا یادونه مې وریږي په ځیګر دم په دم. ستا یادونه مې وریږي په ځیګر دم په دم. نن بهیږي مې دلبره د بسر دم په دم. حمایت یې مناسب کوي په مال غلی غلی. حمایت یې مناسب کوي په مال غلی غلی. په فرقه باندې خوښیږي د دجال غلی غلی. ډېر نازیږي په دنیا باندې کم خیال غلی غلی. ماتوي ستا طریقې شام او سحر دم په دم. ماتوي ستا طریقې شام او سحر دم په دم. نم بهیږي مې دلبر د بسر دم په دم. ستا یادونه مې وریږي په ځیګر دم په دم. نم بهیږي مې دلبره د بسر دم په دم. طریقې ستا ماتوي خلق په جار نن نن. ماتوي ستا طریقې خلق په جار نن نن. خپل غرض ترې خطا کړی د حق لار نن نن. شو پیدا د حق په لار کې خندوخار نن نن. شو پیدا د حق په لار کې خندوخار نن نن. کاروان ډېر هرس خطا کړه د رهبر دم په دم. نم بهیږي مې دلبره د بسر دم په دم. ستا یادونه مې وریږي په ځیګر دم په دم. نم بهیږي مې دلبره د بسر دم په دم. زړګیله ډاډ ډاډ په خپل ورکم قربان مقام بسو ډاډ کوینو رټلی هو قربان سترګې پټم